دوستانو په څنګ کې کوم ویډیو درته ښکارېږي دا د باجوړ د هغه غریب د هغه مظلوم ولس ویډیو ده. دغه ماشوم هم په هغه اپریشن کې شهید سو، خپل ژوند یې له لاسه ورکوي. کوم چې په باجوړ په خلکو باندې اوس شروع ده. دوستانو بیخي د ظلم انتها ده. داسې وړکي ماشومان خپل ژوند له لاسه ورکوي، خپلې مندې بورې سي، خپلو کورونو کې غمونه جوړ سي. آیا دا اوس دهشتګرد وړکی ماشوم ده؟ خو داسې ظلمونه فکر کوم چې یو ځای به هم نه وي سوي لکه اوس یې په پښتنو باندې شروع دي، او دا ظلمونه د پښتنو د خپلې بې اتفاقي له وجې نه شروع دي. د دې په اړه باندې د بچا کاموال صاحب دغه یو ویډیو راسره وګورئ، د هغه د دې په اړه باندې خبرې کړې دي. نور خو موږ څه نه څه ویلی، بېوسه یو، نو تاسو دا ویډیو راسره وګورئ. جماعت اسلامي سراج الحق چیرته یې؟ جماعت علماء اسلام په ظلامانه چرته هستئ؟ اسلام هم چرته دی، غیرت هم چرته دی، پښتو هم چرته ده، جهاد هم چرته دی. او بې غیرتو چې په کشمیر کې به دومره ظلم وشو، انډیا به وکړو یا په فلسطین کې، نو دلته به په لکه او لس لکه اته لکه خلک راویستو او بیرغونه به ورته ورکړي چې غزوه هند، جهاد. انډیا ظلم کوي په کشمیر کې او په فلسطین کې اسرائیلیان ظلم کوي. نن هغه دی په باجوړ کې د پاکستاني وحشي ریاست لخوا نه چې ته د هغه په پارلمان کې ناست او دلالي ورته کوې. نن د باجوړ د پښتنو افغانانو سره کم ظلم کیږي، د تیرا د پښتنو افغانانو سره کم ظلم کیږي. ماشومان ورته شهیدانوي چې شو ستا اسلام یې په ظلمانه. یا سراج الحق جماعت اسلامی والا، جماعت اسلامی والا ناستئ، جماعت شیطانی والا سئ. تاسې افغانستان د جهاد په نوم باندې تباه او برباد کړو. هغه قاضي حسین احمد دی، خدای ته بیا جواب ورکړی، دا خبره جهنم ته به تللی وسه چې د امریکې نه به ډالر راتلو، د جرمني نه به مارک راتلو، او همدغه قاضي حسین احمد به چوکیدګار ته ویوړو او هلته نه بیا ترې ریل جوړ کړو او مجاهد قماندانانو مجاهدینو ته بیا ورکړه او ورته به ویلي چې اسلامي هېوادونو تاسې سره کومک کړی، ورشئ افغانستان کې جهاد وکړئ. دا ستاسې د کفر او د اسلام جنګ دی. نن ستاسې جهاد کومه دی په دې باجوړ کې؟ په دې پاکستان کې جهاد کېږي که نه کېږي؟ راوباسئ که نه، یو لس اته لکه کسان راوباسئ د دې پاکستان په مقابل کې ودرېږئ که نه. خو تاسې ټول عمر منافقت کړی، جماعت شیطانی والا، یا فضل الرحمن پاټۍ والا. خدای رب العالمین هم ذلیل او تباه او برباد کړه تاسې. د خدای په هغه آسماني تندر دې په تاسې راولېږي چې ستاسې د لاسه افغانستان ټوټه ټوټه شو، زموږ وطن هم ټوټه ټوټه کړو د جهاد په نوم باندې، د یو د بل په نوم باندې دلته مرامیتوبونه کول، ایسا او سیایت هم کار کو. او یا وایه ستاسې باجوړیانو یا تیرا والا یا نور پښتنو، اول هغه خلک راایثار کوي چې وایي چې موږ پاکستان سره شانه بشانه ولاړ یو. اول یې دلته دا مردار کړي، دا د داخلي جاسوسان چې د دې پنجاب نه که غواړي چې د دې پاکستان غواړي چې ځان خلاص کړي. دغه یو طریقه ده. زه خو درته ستړی شم په دې لایفونه، او دغه ټولې خبرې مې تاسو ته کړي چې دا پاکستان حکومت تاسې نه پرېږدي. زما ویډیوګانې وګوره، دا 10 کاله پرتې دي. خو چې تاسې سوځئ او تاسې اور اخیستی دی د همدغه پارټۍ والا د لاسه، او همدغه اسلامي پارټۍ چې دې جوړې کړي پاکستان آیسا او سی ای جوړې کړي، دا اسرائیل جوړې کړي دي، همدا ستاسې د تباهۍ او د بربادۍ لپاره جوړې کړي. دا کله کشمیر کې جهاد وکړه، کله فلسطین کې جهاد وکړه، او کله افغانستان کې جهاد وکړه، او کله برما کې جهاد وکړه. دلته خپل پښتانه بچیان هم شهیدانېږي، خپلې پښتنې خویندې راته اوچتې کړي د پاکستان ریاست، وړي غیب دي، ځوانان غیب دي، سپین ږیري راته وژني، په خاوره یې قبضه کړي. نه د فضل الرحمن خوله ایله کېږي چې دلته جهاد شته، نه د سراج الحق خوله ایله کېږي، او نه د نورو. د خدای په قهر ککړ شئ چې ستاسې او د لاسه افغانستان د جهاد په نوم باندې تباه او برباد کړو. او دغه جماعت شیطاني پکې اولنی کردار ادا کړی چې مجاهدین به د داود خان په وخت کې ټرېننګ کول، افغانستان ته به یې لېږل چې ورشئ هلته جهاد وکړئ. جهاد دغلته کېږي چې ستا بچی وژني، ستا ځمکه باندې پنجاب دا قبضه کړې ده. چېرته دی غیرت او پښتو؟ نو دوستانو دغه ماشومان، دغه ښځې چې د باجوړ په دې اپریشن کې خپل ژوند له لاسه ورکوي، ډېر د ظلم انتها ده د باجوړ په خلکو باندې، او په ګردو پښتنو باندې داسې حالات را روان دي. نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ د نورو تازه او مهمو معلومات لپاره. الله حافظ.